السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو د دې جمعې منځ کې سړی ډیر زیات بعضې ملګري پکې کنفیوز دي چې دې کې ډک رکعتونه څو دي او تش رکعتونه پکې څو دي، دې کې سنت څو دي او فرض پکې څو دي، فرض کم دي او سنت کم دي. دې کې ډیر ملګري ډیر زیات کنفیوز دي. نو دغه ملګري دي دا ویډیو وګورئ، انشاءالله دې کې به د جمعې منځ ته زه مکمله طریقه وایم. ټیک شوه؟ نو ویډیو وګورئ، انشاءالله تاسو ته به ډېره فایده وشي. نو اول راځو جمعې مکمل رکعتونه څو دي. نو د جمعې په ورځ باندې 12 رکعته دي. ټول 12 رکعته دي. دا نه چې به صرف امام سره 2 رکعته وکړي او بس بیا ډایرکټ ځي. 12 رکعته مکمل 12 رکعته به کوي. نو 12 رکعته خو دي. دې کې اوس دا 12 رکعته چې دي ډک او تشو حوالې سره دا خبره وورئ. جمعې په ورځ 12 رکعتې دي او دا 12 واړه ډک دي. دا ټول ډک دي کې یو رکعت هم تش نشته دی. جمعې په ورځ 12 رکعتې دي، 12 رکعتې دي، دا ټول ډک دي. فرض او سنت. نو د جمعې په ورځ 12 رکعتې دي، دې کې صرف او صرف 2 رکعته فرض دي. هغه 2 رکعته فرض دي پکې کوم چې سړی امام سره کوي. دغه 2 رکعته پکې فرض دي او باقی چې د دې 2 رکعاتو فرضونه مخکې کوم 4 رکعاته کېږي دا هم سنت مؤکده دي، او چې کوم 4 رکعاته د دې 2 رکعاتو فرضونه بعد کېږي دا هم سنت مؤکده دي. دې کې ډېر خلک ورې په غلطۍ کې لګیا دي، په غلطۍ کې اموخته دي. خو څوک کوئی پکې 4 رکعاته پکې سنت کوي او 4 رکعاته پکې فرض کوي. د وی کې نظام د ماسپښین منځ دی. د جمعې په ورځ د ماسپښین منځ بس ختم شي. د جمعې منځ بس بیا د جمعې منځ چې دی د ماسپښین ختم شو. نو جمعې په ورځ ټول 12 رکعاته دي. دا 2 رکعاته صرف فرض دي کوم چې امام صلی الله علیه وسلم کوي. باقي 4 رکعاته د دې امام نه چې سړی مخکې کوي، خطبې نه چې کله مخکې کېږي عموما. دا کم 4 رکعاته سنت مؤکده دي، سنت مؤکده. او کم 4 رکعاته چې د دې 2 رکعاتو فرضونه بعد یعنی امام نه بعد 4 رکعاته کېږي، دا هم 4 رکعاته سنت مؤکده دي. او اخیری 2 رکعاته چې دي دا سنت غیر مؤکده دي. دې ته سنت غیر مؤکده هم وایي، سنت زواید هم ورته ویل کېږي. اوس ډک او تش رکعت ته اوس تمامل. نو 12 واړه رکعته ډک دي. مخکې چې دا کم 4 رکعته کولی شي د امام نه مخکې خطبې نه چې دا مخکې کولی شي، نو دغه 4 رکعته هم ډک دي. یعنی دې کې هم د ولضالین آمین پس په صورت وایي. هر یو رکعت کې 4 واړه رکعتونه ډک دي. بیا امام سره 2 رکعته فرض دي، دا هم ډک دي. دا خو امامو کې هم ډک دي. بیا چې امام نه بعد کم 4 رکعته سنت مؤکده کولی شي که نه، دا هم ډک دي. ټول 4 واړه رکعتونه ډک دي. بیا چې کوم اخره کې دا 2 رکعته سنت غیر مؤکده دي، دا هم ډک دي. یعنی د جمعې په ورځ باندې یو رکعت هم تش نشته دی، 12 واړه رکعتونه ډک دي. نو دا د جمعې منځ طریقه شوه. اوس که چېرې چا نه د جمعې منځ وشو، جمعې منځ ته نه لاړو، دی به بیا څه کوي؟ نو دی به بیا ځان له د ماسپښین منځ کوي. ماسپښین منځ هم مخکې شانتې منځ دی څنګه چې عام ورځو کې خلک کوي. یعنی لومبیا به 4 رکعاته سنت مؤکد وکړي، به ډک وکړي، بیا به ورپسې 4 رکعاته فرض وکړي. کې لومبني 2 رکعتونه ډک دي او بیا اخیری 2 رکعاته تش دي او بیا ورپسې 2 رکعاته سنت مؤکد وکړي. دا هم دواړه ډک دي. هم د ماسپښین منځ هم صحیح منځ به ماسپښین وکړي، ځان له به وکړي. ټیک ده.